बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तेर क्लास کې مونږ کاسٹ اف ګوډ سولډ سټیټمنټ یا یعنی سی جی اس مونږ جوړ کړو. اوس راځو مونږ غواړو چې انکم سټیټمنټ جوړ کړو. انکم سټیټمنټ څه ته ویل کیږي؟ انکم سټیټمنټ مونږ ته پروفټ ان لاس سټیټمنټ هم ویل شو. سټیټمنټ اف کمپریهنسیو اکاونټ د مونږ دا ټرمز دا ډومیننٹ نیمز دي چې دا ورته مونږ استعمالولی شو. صحیح ده. انکم سټیټمنټ چې کوم ایلیمنټس دي، یو ریوینیو ده او بل څه ده؟ ایکسپنسز دي. ریوینیو مینز سیلز، د سیلز څخه به مونږ هغه ایکسپنسز ډیډکټ کوو، ماینس کوو به تر څو مونږ ته هغه زمونږ د نیټ پروفټ معلومات وشي. د مثال په ډول سره فکر وکړئ مونږ سره څومره سیلز شوي دي اوس به دلته دا مونږ معلومات کوو. صحیح ده. انکم سټیټمنټ جوړو. ښه، دلته کې به زه د کمپنۍ هغه ټایټل ایچ ان ایوریثینګ به زه دلته ولیکم، لکه سی فار ایگزامپل احمدی کمپنی. صحیح ده. څه جوړه ورته؟ انکم سټیټمنټ ورته جوړو. صحیح ده. یا ورته وایو چې پروفټ ان لاس سټیټمنټ دته موږ هم استعمالولی شو. ښه، او احمدی کمپنی دا انکم سټیټمنټ جوړو. د کوم کال لپاره جوړو؟ فار د ایئر اینډډ ډسمبر 31 2019. اوکې، نو په دې کې لومړی مونږ ګورو چې مونږ په دغه کال کې څومره سیلز کړي دي. 2019 کې مونږ څومره سیلز کړي دي او د هغه به لومړی مونږ د چیکو منشن کړو. فکر وکړئ مونږ په دې کال کې څومره سیلز کړي دي. د ګورو 25 لک سیلز، یا دته مونږ ریوینیو هم ویلی شو. د 15 لک روپو مونږ چې کړی دی سیلز کړي دي. 2 لک 25 لک. صحیح ده. 15 لک روپو مونږ سیلز کړي دي. کاسٹ اف ګوډز سولډ، یا چې تاسو لږ مخکې جوړ کړ کاسٹ اف ګوډز سولډ یعنی سی جی ایس، په ده باندې څومره کاسټ زموږ راغلی. دغه ګوډز د 18 لک روپۍ چې مونږ په مخکې یادونه وکړله چې زموږ په د پروډکشن اکټیویټیز باندې دومره هغه ټوټل اماونټ مصرف شوی دی. نو اوس چې هغه ګوډز مونږ خرڅ کړي دي، د مثال په ډول سره مونږ ویلي چې 10,000 چیرز هغه چوکۍ مونږ جوړې کړي دي او چې پر یونټ کاسټ مونږ سره 170 و. کېدای شي یو چوکۍ مونږ په 2,500 یا 300 یا 400 خرڅه کړي اوسي، د هغه څخه مونږ د 15 لک روپو سیلز کړی دی. نو مونږ دلته ویلی شو چې کاسټ اف ګوډ سولډ مونږ سره څومره دی؟ 18 لکه. صحیح ده. دا مونږ سره څه دی؟ کاسټ اف ګوډز سولډ دی. دین وروسته مونږ ولیکو چې ګراس پروفټ مونږ سره لاسته راځي، چې د ټوټل سیلز نه به مونږ چې کو ریوینیو نه به مونږ سی جی ایس ماینس کو، مونږ سره به څه لاسته راشي؟ ګراس پروفټ مونږ سره لاسته راشي. ښه، د ګراس پروفټ نه وروسته مونږ وګورو، که تاسو په دې سوال کې وګورئ د پرابلم کې مونږ سره سیلینګ ایکسپنسز او بل څه ورسره اډمنسټریټیو ایکسپنسز. دا په سی جی ایس کې نه لیکل کېږي، دا مونږ به څه کوو؟ په انکم سټیټمنټ کې د ګراس پروفټ څخه چې کوو ماینس کوو. نو مونږ لیکو چې سیلینګ ایکسپنسز څومره دي، هغه به راواخلئ. ګورئ مونږ سره څه دي؟ سیلینګ ایکسپنسز دي. سیلینګ ایکسپنسز اینڈ اډمنسټریټیو ایکسپنسز. ښه، سیلینګ اډمنسټریټیو ایکسپنسز مونږ سره څومره دي؟ سیلینګ اینڈ اډمنسټریټیو ایکسپنسز دا تینا ماینس کوو. نو مونږ سره سیلینګ ایکسپنسز څومره راغلي دي؟ ګورو 1,40,000. 1,40,000 دا مونږ سره څه دي؟ سیلینګ ایکسپنسز دي. او ورسره پلس ترېنه ماینس کوو اډمنسټریټیو ایکسپنسز. صحیح ده. څومره دي؟ 2,70,000. دا به ترېنه ماینس کوو. نو موږ دلته لیکلی شو چې ټوټل اډمنسټریټیو ایکسپنسز مونږ سره څومره شوي؟ دا خپلو کې پلس کې تاسو 1,40,000 به پلس کې د سره 2,70,000 سره ټوټل مونږ سره څومره ایکسپنسز شوي دي؟
ټوټل اډمنسټریټیو ایکسپنسز 4,10,000 موږ سره ایکسپنسز شوي دي. د دې څخه به وروسته موږ سره څه لاسته راشي، دلته به یو بل تاسو سره څه لاسته راځي د نه وروسته EBIT or EBT تاسو لاسته راځي EBT which means earning before tax. د ټیکس څخه مخکې ګټه زموږ څومره ده دا اوس موږ چیک کوو معلومو. څنګه معلومو؟ از ایکوال د دې ګراس پروفیټ نه موږ څه وکړو دغه ټوټل اډمنسټریټیو ایکسپنس به ترې موږ ډیډکټ کوو ماین پی به کوو. څومره موږ سره لاسته راشي 3,90,000. دا اوس موږ سره څه ده EBT ده. که چیرته موږ سره ټیکسز وسي ټیکس مثال موږ باندې راغلی اوسي ټیکس به ترې نه چیک کوو ماینس کوو به که نه نو موږ لیکو چې ټیکس فار د ایئر څومره دی موږ سره هغه بل ته موږ ولیکو. مثال په ډول سره ټیکس موږ باندې راغلی دی 1,50,000. نو د دې نه بعد موږ سره معلومات کیږي چې زما نیټ پروفیټ څومره دی، نیټ پروفیټ زموږ څومره دی. نو موږ څه وکړو چې د EBT نه به ماینس کړو ټیکسز، ټیکس به ترې نه ماینس کړو، هغه نه بعد چې موږ سره څه لاسته راغله هغه زموږ نیټ پروفیټ دی. نیټ پروفیټ معنا دا شو دا زموږ خالصه ګټه ده چې په ده کې ټیکسز ایچ ان ایوریثینګ دا څنګه شوي دي پې شوي دي. صحیح ده. نو چې کله موږ د یو کمپنۍ لپاره برادرز یو انکم سټیټمنټ جوړو په ټاپ کې به څه کوو، په ټاپ کې به د کمپنۍ نوم ولیکو، هغه نه لاندې به دا هغه سټیټمنټ نوم ولیکو، دا انکم سټیټمنټ ده، بیلنس شیټ ده، کیش فلو سټیټمنټ ده، اونرز ایکویټي سټیټمنټ ده، څه دي باقاعده منظم نوم به ورته ورکو چې کوم سټیټمنټ جوړو هغه به ولیکي. لکه موږ اوس څه جوړ کړو انکم سټیټمنټ د نه به لاندې مشخص ایر واچوو چې د کوم کال لپاره جوړوئ. ښه د دې څخه وروسته چې موږ سره څومره سیلز شوي دي هغه بل ته ولیکو. د سیلز نه به CGS منفي کو، موږ سره به ګراس پروفیټ راسره. ګراس پروفیټ دا هم ګټه ده خو په دې کې اډمنسټریټیو ان سیلینګ ایکسپنسز EBT دا شامل دي چې کله تینا سیلینګ ان اډمنسټریټیو ایکسپنسز موږ ماینس کو بیا موږ سره EBT لاسته راځي ارننګ بیفور ټیکس EBT. نو موږ سره ارننګ بیفور ټیکس څومره 3,90,000. دا زموږ خالصه ګټه نه ده ځکه دې کې ټیکسز شامل دي. که ټیکس چېرته پکې نه وو نو بیا د موږ دغسې پورې زموږ ځواب صحیح و چې 4,10,000 3,90,000 زموږ څنګه ده ګټه ده. او چې دې کې ټیکسز شامل دي 1,50,000 د 1,00,000 روپو په دې کې موږ باید ټیکس ورکړو دولت ته. له دې څخه وروسته چې کله موږ د 3,90,000 نه دا ماینس کړو او دغه ریزلټ چې موږ سره راغلی 2,40,000 د موږ سره څه دی نیټ پروفیټ دی. دا موږ سره خالصه ګټه ده. اوکې دا موږ سره څنګه کولی شو چې انکم سټیټمنټ جوړ کړو. مننه.